ماشاءالله حسن بھائی دلته کې دومره زیات ښکلې او مزیدار بریاني رالیل او ګوډې راله راکو ماته ویل شروع کوه ویل کې ویډیوګانې هر څه به دې وروسته ته جوړې ما ویل بې فکره اوسه. سلامونه ټولو یاران دوستان ته. نن سهار ټیم او زه د کوره راووتم تاسو ته ښه پته چې زما خو کارونه نن سبا نه خو بېګاره ته یو اشنا مې رنګ کړی یاره ویل استاذي ستاسو لپاره ما رګړی کار رډي کړی دی که راځي وله بس ما وتل بې فکره اوسه بس ډایرکټ هغه ویل مشینان هر سره وړو بس زم ډایرکټ رالم په لوډر کې دلته کې کېناستم او تاسو لیدلی شئ چې دا دوه ملګري مې نور دي یو لوډر والی چې د هغه جان نوم دی او د بل خو تاسو پیژنئ انور علي. بس د کلي نه موږ راووتو تاسو لیدلی شئ چې موږ د بدرګي بازار ته راورسېدو د بدرګي د بازار نه چې څنګه واوښتلو نو دې ځای کې تاسو وینئ چې موږ د اریچن بازار ته راورسېدو د اریچن په بازار کې مرش نن دې نو خو بیا هم خیر کاپي راشو د هغې نه راوتو سره موږ هغه ډاک ته راوځو په کم کې چې زیاتر مهاجر او تاسو ورته سوی ګډبانه اوسېږي ځکه چې دا د مندني بازار ته نږدې دی. نو دلته کې موږ انجن والے ته رنګ کړی ته راوځو دلته کې ډایرکټ د انجنو والے دوکان ته راووتو ځکه دنه به موږ وسړو دوه انجنې بس حسن بھائی راته ښه دوکان کولاو کړی د دنن چوټي مو خو بیا موږ ته دوکان کولاو کړی هغه راته ویل کوم انجنې به وړی بس یو انجن دغه یو سره خوا کې پروت و بس دواړه م راوړل یو هم بره ور وخېږه بل هم چې کوم دی پسې شاته ټوچین کو. حسن بھائی راته ویل یاره صبر وکړئ زه تاسو له ناشتې له سره غواړم دلته کې پوره 2 کیلو بریاني راغوستې و ښه مزیدار هم په مجمع کې واچول او بس دلته کې ورته غونډ په شریکه باندې کېناستلو شروع م وکړل چې حسن بھائی راله ګوډم راکېره ویل دا خو ډېره زیاته مزیداره ده انور علي هم پکې خوراک شروع کړو بس ښه ټیټم چې کله ناشته وکړه د هغې نه پس بار ته راووتلو بس په لوډرو موډرو ته حسن بھائی ویل زه په مخ مخه خپل خیال ساتي الله هم خوشحاله ساته خو که تاسو زموږ د چینل یې سبسکرایب کړی چینل د سره لازمي سبسکرایب کړئ بس موږ په لوډر کې کېناستلو او مخ په وړاندې باندې روان شو ځکه چې موږ به پکې اوس د کور نه مشینان هم اچو دلته کې تر دې چې موږ خپل کلي ته راورسېدو تاسو لیدلی شئ چې ماشاءالله زموږ کلی ډېر زیات ښکلی ښکاري په هم په دې جومات باندې او په دې پمپ باندې بس دلته موږ راورسېدو موږ پکې دواړه مشینان ورلوډ کړه تاسو لیدلی شئ چې یو مشین هم شاته ایښی او یو هم پکې مخ ایښی او ډرمان هم پکې بره وتړل بس دې ځای کې هغه لوډر چلو موږ بس شاته په موټرسایکل باندې روان شو ځکه چې په لوډر کې وزن ډېر زیات شو او موږ به اوس ځان رسو مردان کاټلنګ ته ځکه چې د کم کس موږ سره رابطه کړو د ویل چې په کاټلنګ کې مې کار لګولی دی موږ وتل بې فکره اوسه بس موږ هم دا دي در روان یو دلته کې رانه لوډر مخکې موږ پسې شاته شاته روانو موږ ویل چې یاره دې څه نقصان ونه کړي خو لوډر والے ته موږ ویل یاره په طریقې سره ځه هغه راته ویل بې فکره اوسه بس تر دې چې موږ به د کس سره رابطه کوله هغه به موږ ته خپله لاره ګودره سیده کوله او موږ د هغه خواته روانو تر دې چې موږ د شیرګړ بازار نه کله راواوښتلو نو تاسو لیدلی شئ چې موږ دلته کې د اتیانو روډ باندې او د اتیانو روډ باندې به اوس موږ سیده په دې شارټ کټو باندې وځو موږ چې کله دلته کې تاسو لیدلی شئ غټ نیر ته راورسېدو نو غټ نیر باندې ما لوډر والے ته نظر وکړو هغه ویل سامان ټیک دی که نه ما ورته ویل بالکل ټیک دی هېڅ ټینشن ماله بس ځان رسوه نو بار بار پکې ځان ته ځکه موبایل لاړو چې ملګري مې راته بار بار ویل ځان کلک ویل هسې نه چې ښکته پرېوځې تر دې چې کله موږ د کاټلنګ غونډو بازار ته ورسو کس سم رابطه وکړه هغه به دغه نه مخامخ یې تاسو لیدلی شئ چې د استاد موږ ته ولاړو بس ډایرکټ هم ځان سره موټرسایکل ته راوخېږو منځ کې هم کېنه موږ ورته ویل راځه چې ځو بس هغه راته ویل دا کو مخامخ کور دی بس دې مخامخ کور ته موږ راورسېدو تاسو لیدلی شئ چې په دې کې ماربل لګولي دي زه تاسو ته اوس دننه هم ښیم چې ماشاءالله ډېر غټ کور دی خو ښکلي تقریبا 3-4 هزار فوټ ماربل پکې لګېدلي بس استاد ته د الله پاک ښه وکړي دلته موږ له ښه ښکلي یخ یخ بوتلې راوړلې او ښه مزېدار بیکري ورسره راوړل هغه هم چې وکړه نو بس مشینانو باندې ماربلې کېږه ځکه چې موږ به سبا د خیره سره کار شروع کوو بس استادانو ورته ویل یاره ویل څه به ځئ خو کار شروع کړي موږ ورته ویل نه یاره نن ځو سبا به انشاءالله راځو بیا به تاسو له کار شروع کوو د هغه ځای نه موږ راووتو بس ډایرکټ د غونډو بازار کې نن پرې بله لار باندې راتلو موږ ویل چې دا نږدې لار هم سیده ځکه استادانو راته وښودل او ډایرکټ د غټ نیر ته راووتلو تاسو لیدلی شئ چې دا ځای هم ډېر زیات ښکلی ښکاري مخامخ پکې د غټ نیر خو دې خوا چې لوڼخوړ ته رانږدې شو دا غټ غرونه دا غټ خټانې تراشلي دي او په دې کې منځ کې روډ جوړ کړی دی دلته کې د لوڼخوړ بازار تاسو ته ښه پته ده چې د لوڼخوړ د بازار امرسي ډېرې زیاتې مشهورې دي زموږ په علاقو باندې چې چا خوړلي نو موږ ته د لازمي په کمنټس کې ووایي لوڼخوړ بازار نه پس چې کوم دی د اتیانو سره نږدې دا باټۍ راځي تاسو د خښتو باټۍ به هم لیدلي به مې ته ریټونه هر سم ویلي دي بس دا هغه ځای نه د راووتو سره چې کوم دی موږ دلته کې د اتیانو بازار نه مخ په شیرګړ بازار ته راوځو دلته کې زما د ملګري ویل چې یار زما لږ فروټ پکار دي ما ته کور نه رنګ شه ما ورته ویل صحیح ده بس دلته کې ډایرکټ راورسېدو دلته د یو امرودو بابا سره ودرېدو چې هغه راله یاره امرود راکړل تقریبا په 150 روپۍ کیلو ستاسو په کلي کې په 100 روپۍ کیلو دي ما ورته ویل زه لږ وږی شوی یم بس هغه دلته کې کلچې راواغځې او کلچې مې تاسو لیدلی شئ چې زما ډېرې زیاتې فیورټ دي او خوښې مې هم دي بس کلچه خوراک مې شروع کړل مخ په وړاندې روان یو هغه سموسه یې خوړله نو بس تر دې چې موږ کلي ته راورسېدو ما ویل زه به دلته خپل ولاګس ختم کړم خو که تاسو زموږ په چینل نه وي یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ ویډیو مخکې شیر کړئ ملاویږو پر روان ولاګ کې الله حافظ